اللہ وی فذکرونی اذکرکم، ما یاد کې زه به تاسو یاد ساتم. یو کافر بخپل بت ته لګیا و عبادت پې کو، د هغه بت نوم یې لات و لات، قرآن شریف کې مرضی لات و منات و عزا. نو لات د هغه بت نو دی لګیا دی هغه خپل بت ته عبادت کوي، یا لاتو یا اللاتو یا اللاتو، هغه بت یادوي ای زما لاته خدایه. سترګې یې ورلې چې سترګې یې ورلې نو خولې خطا شوه، د یا اللاتو په ځای یا الله ووایي. انسان چې خوله خطا کی یا اللاتو او چې سترګې یې ورلې یا الله، نو فوراً الله آواز ورکوي لبیک یا عبدي، ای بنده حاضر یم سوی. فرشته الله ته وایي وایي خدایه دا خو تا ته آواز نه کوي، خولې خطا شوه، سترګې پټې شوې، دی خو دې بت ته چغه وایي خولې خطا شوې، اللات به ځای ستا نوم واغېست. الله څه وایي بېشکه ما ته پته ده چې دی وده شو، خولې خطا شوه او په غلطۍ زما نوم د خولې نه وخت، لیکن دی هغه خپل خدای ته لګیا دی چغې وایي هغه آواز نه ورکوي. نو چې ما ته چغه وویل او زه م آواز ورنه کړم نو په ما او د ده پر خدای کې څه فرق شو؟ د ده په خدای او په ما کې فرق دا دی چې دی به د خپل خدای ته چغه وایي ابه جواب نه ورکوي، او ما کې فرق دا چې ما ته چغه وایي زه به جواب ورکوم. خپل خدای ته که دی چغه وایي فایده نشي ورکولی، د ضرر نه نشي بچ کولی، او چې ما ته چغه وایي فرق دا دی چې زه فایده هم ورکولی شم، د ضرر نه بچ کولی شم. لبیک یا عبدي، ای بنده حاضر معاصر قدرت الهی ته ګوره، دقته وخت کې د الله هغه اواز درې سړي دې غوږ ته راورسېد، یې غوږ ته راورسېد راویښ خوب نه ووت، په سوچ کې پرېوت الله زه د چې عبادت کوم دا خو په غلطۍ ستا نوم زما د خولې نه ووت، ما خو لات یادو دا خپل خدای مې یادو او په غلطۍ ستا نوم د خولې نه وورېد. نو خدایه ته په غلطۍ هم دومره ما ته بیدارې چې فوراً ما ته لبیک حاضر په غلطۍ مې نوم ستا د خولې نه ووت، او خدای بیا هم ته ما ته متوجه او زما آواز اورې. هغه بوت یې اوچت که او ځمکې له یې راوبراو، د شپېته اویا کاله مې درته چغې ووالې په ویښه ویښه تا خواړو جواب رانه کړ، شپېته اویا کاله مې دنه غوښتنه وکړه هېڅ پخه رانلې، او نن په غلطۍ کې د خپل رب نوم زما د خولې نه ووت. وایي د عرش نه آواز راکوي یو ځای اورم، پته ولګېده چې لوی خدای شته او هغه یو دی، او د خیر او د شر بالک، خیر ورکولی شي شر دفع کولی شي. خدای پاک مسلمان نو د انسان آرزو او تمنا چې کله انسان الله ته آواز کوي نو خدای هر ځای موجود دی، خدای پاک ستا آواز اوري، خدای ستا تمنا پوره کولی شي. او الله وایي فذکرونی ما یاد کې اذکرکم، زه به تاسو یاد کړم. نو مسلمان له پکار دي په یو یو غړی الله یاد کړي، او خدای پاک د چا د عبادت ناشکري نه کوي. د الله په نومونو کې یو نوم دی شکور ورته وایي، شکور یا شاکر هم راغلی دی او شکور هم راغلی دی. دا طالبان په موږ سوال کوي چې د دې معنا خو د شکریې نه ده، شاکر او شکور خدا معنا چې خدای پاک شکریه ادا کوي. نو شکریه خو هغه څوک ادا کوي چې سره چې ښېګړه وکړي، نو خدای سره خو نه څوک ښېګړه کولی شي او نه خدای له چا ښېګړې ته محتاج. مونږ وایو نه، د شکور او د شاکر معنا قدردان دی. څوک چې د چا د نعمت قدر وکړي هغه ته قدردان وي، لکه وایي دا قدردان دی، زما د دې نعمت احسان فراموش نه دی. نو خدای پاک چې ته عبادت کې د عبادت فایده تا ته د الله ته نه ده، خو بیا هم خدای سره ستا د عبادت قدر شته. نو چې خدای سره ستا د عبادت او ستا د جلا قدر شته نو دغه قدر والا قدردان ته شکور او شاکر وي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یا خو صحابه هغه چې مدینه شریفې ته لاړل نو مکې خوښوله، وایي خدایه د وبا ځمکې لرالو، خدایه مونږ به واپس مکې ته کله ځو، دومره مینه یې د خپل وطن سره. او یا الله د حضور پاک په دعا ورته مدینه شریفه دونه خوږه کړه چې حضرت عمر فاروق یو ځل حج ته تلو، نو چې واپس راته او مدینې ته رانږدې شو، شپه وه، شپه د شپې د څوارلسمې سپومۍ وه. هغه سپومۍ ته چې دی باره ووت داسې عجیبه انوار نازلېدل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی الله وی دا سپومۍ دلته مه کوي، دا به په مدینه شریفه کې م رڼا کوي. وی رنې د انوار دلته م راکوزېږي، دا به په مدینه شریفه کې م راکوزېږي. وی خدایه د پیغمبر دې کلي مدینې ته به کله رسم؟
دومره مینه پیدا شو او د الله نه یو سوال وکړه وایي خدای یو سوال دله کوم اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدای مال ستا په لار کې شهادت راکړه د شهادت سوال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدای او ستا په لار کې ما شهید کا وجعل قبري في بلد رسولك او خدای زما قبر ستا له پیغمبر په کلی کې په ښار کې وګرځه دا سوال یو مکی پس ارمانونه کول او بیا دا غوښتل چې زما مرګ په مدینه کې راشي او زما قبر د پیغمبر علیه السلام په کلی کې شي هغه تمنا ورځو الله پوره کړ کله چې د خلافت اخیری کالو نو بازار کې روانو بازار کې یو غلامو ابو لؤلؤ مجوسی غلامو د حضرت مغیره به شعبه رضی الله عنه غلام وجوسی و آتش پرست هغه لګیا دی دا دغه جوړی میچن جوړی میچرې جوړولی لورو حضرت عمر رضی الله عنه چې په لاره روان دی دا غلام ولا ابو لؤلؤ پاسې وی امیر المؤمنین زما یو خبره وه وی زما دی غلام ته ووایه دا دی مولا ته ووایه مغیره بن شعبه ته چې زما نه دا مزدوری په ما کمه کی دا غلامان به خلکو واغېستل نو بیا به پې کار روزګار کوم او ورسره به یې تله کړی و چې د ورځې به دومره پیسې پیدا کړي یا د میاشتې به دومره پیسې پیدا کړي وی زما دی مولا ته ووایه چې دا مزدوري راباندې کمه کړي وی څومره درنه اخلي وی دومره رانه اخلي وی دا خو لږه ده ډېره نه ده ګورې در باندې څومره کمه دا غلام غوسه شو کی یو خبره وکړه وی ښځه ته به م یو جرنده جوړه کړم نور غږ یې ونه کړ نو یو چاړۍ جوړه کړه دوه مخیزې او څلوېښت ورځې به ګرموله او د زهرو په اوبو باندې به یې اوبه کوله الور چې چاکو یا چاړه کله ګرم دغه کوي اوبه کوي دا ګرمه کړي نو بیا وله اوبه ورکړي هغې سره دا چاړه لږه مضبوطه شي یا دا چاکو نو هغه دوه مخیرې چاړه به یې روزانه ګرموله سره به یې کړه او د زهر اوبې ځان ته یې ښودې هغې کې به یې اوبه کوله څلوېښت ورځې وله د زهر اوبه ورکړې دا د چا دپاره د حضرت عمر دپاره چې که چېرته د زخم نه مړ نه شي نو چې د دې زهرو د اثر نه خو مړ شي که چاړې تیاره کړه او ځان سره یې پټه راوړه جومات ته راغی د سار مزد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صاحب په مانځه ولاړ او تلاوت یې کو په لومبي رکعت او دې شاته ولاړ د چاته څه پته لري ناګانه چاړې راوسته او په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو څو سخت غزارونه وکړل په هغه دوه مخیرې چاړې وه سخت غزارو داسې په چاړه و چې چاړې د خېټې ته کورې راپورې وسته د وینو شور پور شو غریب پرېوت لیکن روح په هغه وخت کې نیک چغه وواله او نه یې وازونه وکړل فورا یو بل صحابي شاته د مټې ونیو او هغه یې ځان په ځای ودرو لوی دا مونځ پوره کړه د چاړې څومره سخت درد دی او د زخمونو څومره درد او وینه ترې بیږي لیکن روح د مونځ یې ګورې هغه وخت هم خیال وسات نو دوی رحم شي ځان په ځای ودره اوس هم چې امام ته څه مسله پېښه شي نو دې فوره ورپسې چې کوم مقتدي ولاړي شاته او د مونځ په امامت یې پوهېږي هغه یې د مټه ونیسي ځان په ځای دی ودرئ باقي چې کوم مونځ دی هغه به هغه دویم امام پوره کړي نو دا هغه صحابي یې د مټه ونیو او د ځان په ځای باندې ودرو وی شا به دا باقي مونځ پوره او دغې سړي چې حضرت عمر رضی الله عنه دې تښتېده او صحابه ورانیوه نو څوارلس صحابه نور هم ووال څوارلس کسه نور هم غریبانان شهیدان دکه دوه مخیرې چاړه ده وسل اخره کې یو صحابي یو هوښیارتوب وکړه هغه سره یو کوټ و کوټ یې راواغېسته او په دې له پاسه یې ورواچ چې په بله طریقه خو دې نه ګیري په دې کوټ کې به یې دننه ګیر کړو نو دې به ګیر شي نو چې کوټ یې پرې ورواچو نو د چاړه راواغې ځان یې پرې لاړو چې ما سره بود دوی څه کوي بلا خلق مې ملکل او امیر المؤمنین مې والد خو خیر صحابه کلک ونیو نو یې ته جیل کې واچو وروستو صفونه او تیاره وه د سهار مونځ او بجلی خو وې نه وروستو خلک پوه نه شو وروستو چې صفونو کې کم خلک ولاړو هغې وی چې موږ دومره پوه شو چې د عمر اواز بند شو د بل صحابي اواز شروع شو
او لږ په غرب بر پیشو کې رب مخکې سپونو کې څه شور او شرابه او څه منډې تړلې خیر مونځ مکمل چې مونځ مکمل شو دنه وینې بیږي او په کوم ځای کې ولاړ دی د حضور پاک په محراب کې ولاړ عجیبه خبره ده د الله نه سوال کړی چې اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک خدای ستا په لار کې شهادت راکې نو شهادت ولا خدای د پیغمبر علیه السلام په محراب کې ورکړي هغه ځای کې وینې توی شوې چې کوم ځای به حضور پاک امامته کې مونځ کوو رو چې خدای ته د کومه تمنا او په سوال د اخلاص نه او که خدای پاک یې ګورې خبره نو خدای پرېښی دی او دنیا ته م رجوع کړی کله چې ضرورت راشي نو الله ته چغه وو او چې ضرورت هم نه نو خدای م هېر کړی دی خدای م هېره نو زمارو هغه سوال کړی خدا شهادت راله راکړه الله ولا هغه سوال داسې قبول کړه چې د حضور پاک په محراب کې ولا شهادت ورکړه دې غریب بېهوشه شو صحابه اوچت کور ته یې چې یو هغه بېهوشه پروت دی راله د هغه زمانې حکیمان او طبیبان علاج ولا کوي پیچې ولا په خوله کې اړی هغه دې په دې خېټه راوځي دغه خېټه یې سوری ده معده سوری ده پیل خېټې ته دننه نه ځي سترګې یې وغړولې چې کله یې سترګې وغړولې نو لومبې تپوس ته څه کوي ګوره چې خلک سترګې وغړوي لومبې ویله شابه ډاکټر راولې طبیب راولې مړ شوم هله شابه زخم راله وګندی زه چې لومبې سترګې وغړولې تپوس کوي وی مونځ پوره شو که نه الله اکبر صحابه ورته وي زامن ورته ناست صحابه ورته ناست وي او وی چا سر ته ورسوي فلانکي صحابي اخره پورې سر ته اوس بلکل اخره پورې سر ته ورسو وی ښه اوس ماله اوبه راوړئ صحابو دا خیال و چې ګنې دې تږي دی ځکه دا خو د ځنکدن وخت دی او دغه وخت کې انسان ته تږی تنده لګي وی شاب یې اوبه راوړئ هغې وله اوبه په لوټګۍ کې ویل نه غټه لوټه کې راوړی کوزه کې اوبه راوړی په منډه لاړل او اوبې وله راوړی او په دې تمه دي چې دې تږي دی او دې به د اوبه څکي چې کله یې اوبه له راوړی وی ماله لږه تکیه راکړې هغې وله تکیه ورکړه رانیغې کړه اوبې په کاسه کې اړوې نه کاسه کې ماړه وې وی صیب څه کې بس کې وي اودس کو اودس اوبه راته واچوې اله شابه نور خو نه دی ختلی وی نه صاحب لا نه دی ختل وی شابه نور ده نه خیږي چې اودس وکړ لي ورته وی عبدالله ابن عمر وی بابا تیمم باندې وکړه که نه تا له خو دې وخت کې تیمم جایز دی وی بچي دین ما ته مه ښایه ستا نه زما د حضور پاک سره صحبت زیات پاتې شوی او ستا په نسبت ما د حضور پاک نه د دین مسلې زیاتې اورېدلې دي شابه اوبه راته واچوې چې اودس وکړم په هغه حال کې اوبه ورته واچولې اودس یې وکړو چې بیا کله اودس وکړو وی تکیه راکړې رانیغ مې کې او مخه هله قبلې ته مخامخ کې چې مونځ وکړم زوی ورته بیا وی بابا په اشاره وکړه دې وخت کې خو تاله په اشاره مونځ جایز دی وی ما ته دین وښایه بچې ما د حضور پاک سره دې روزې مبارک صاحب سره ډېر وخت تېر کړی د دین مسلې او د مونځ چل مې ته زده کړی دی مونځ یې وکړه نمازه ده چې کله فارغ شول بیا تپوس وکړو دا چوالم ور نورې خبرې روتو دا په چاله چوالم وی دا ابو لؤلؤ هغه مجوسي غلام د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام هغه واله هغه مجوسي و کافر و دې څه وایي وی الحمدلله خدای له ثنا ده چې زما مرګې د هغه سړي د لاس نه ونه که چې هغه قبلې ته مونځ کوي چې د کافر د لاسه مرود ځکه هغه سړی مجوسي چې د مونځګزار د لاس ته زما مرګ مقرر نشو او زما مرګ د مجوسي غلام د یو کافر د لاسه مقرر شو ګوره دې کې هم د مونځ اهمیت ته اشاره ده ولې چې یو مونځګزار سړی او هغه عالم نو به بیا جهنم ته نو د هغه مونځ فایده به یې ختمه شوې وه خرج د مسلمان مونځګزار د لاسه مړ نه شوم او د کافر د لاسه مړ شوم وی دې د خدای حالات کې دته خو ما سستغه خبره نه وکړې دته خو ما دومره وکړي دا کم مزدوري درنه مولا اخلي دا خو لږ ډېر شی نه دی لږ شی دی بیا ورته صحابه راغلل وی صیب صلیب نیولی دی مړی کو حکم کوه چې مړی کو وی ولې وجنې وی ته چې ووالې وی زه خو لا جم دی وی په هغه به قصاص اله راځي چې زه مړ شم
نو زه غلامان نیم جمدی نو تاسو څنګه احساس کوئ او چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو وی په هغه به قصاص هله راځي چې زه مړ شم نو زه غلامان نیم جمدی نو تاسو څنګه احساس کوئ او چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو دی که بیا یې وجني او که بیا مفتو کې به خلاف وکوي حضرت ابن عباس رضی الله عنه راغی د هغه پلار و حضرت عباس هغه به د غلامانو تجارت کو دا مریان به یې غشتل او خرڅول بان نه به یې راوستل او په بار به یې خرڅول حضرت ابن عباس رضی الله عنه راغی ورته ودرېد ورته وی کاکاجي چا ووالې وی ستا پلار مړ کړم عباس یې ورته یادو رضی الله عنه غلی شو وی ځکه چې دا غلامان او دا مریان د دې تجارت ستا پلار دی دا هغه د بار نه روستی دي زما ورونو بیا اخیری وصیت سو وصیت یې دا اوس بردان نه پس خلیفه ګوري په دا نه فکر نشته نو شورا یې جوړه کړه د شپږو کسانو وی د شپږو کسانو شورا نه جوړه کړه دوی چې څه فیصله وکړه وه زما نه پس امیر او وی زما زوی عبدالله ابن عمر دی پکې ناست دي خو د هغه اوټ بني کله که د شپږو کسانو بیا اختلاف راغی زما د زوی رای به پکې نه د دې صرف هسې مشوره کې شامل کې د دې وکني که څلور یو خوا شو دو بل خوا شو زما د زوی رای له به اعتبار نه بیا نو بل وصیت یې څوک وی بچې وی لاړ شئ او کار وکړه وی عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووایه چې زما د زړه د ارمان دی چې د حضور پاک په ګاونډ کې دفن شم نو که چېرته ځکه حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې دفن او یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دفن نو که عایشې بیبي اجازت راکوم او که را نه کوم عبدالله ابن عمر لار دوی بیبي عایشې رضی الله عنها ته د دې دروازه وډبوله څوک عبدالله ابن عمر بابا مې رالیږلی او هغه دا تمنا کوي سوال کوي که ته اجازت ورکې نو هغه و چې د حضور پاک په خوا کې دفن شو عایشه بیبي ورته څه وایي وی دا ځای خو ما ځان لږ وخت کړی وی ما وی یو خوا به مې پلاري حضرت ابوبکر او بل خوا به مې خاوند دی نبي علیه السلام مبارک حضرت عمر غواړي نو ما په ځان دله ترجیح ورکړه عمر دې پکې ښخ شي او زه به د نورو ملګرو بیبیانو سره د مدینې په مقبره کې دفن شم زه راسې نیغ دروازې ته کتل چې عبدالله ابن عمر راښکاره شو وی بچې څه خبر دی راونه وی چې ستا څه خوښه وه هغه خبر مې د لره هغې خو هغه ځای ځان له غوره کړی خو هغه وایي چې زه په ځان عمر له ترجیح ورکوم او عمر دې په دې ځای کې دفن شي وی بچې د ایمان نه پس ګوره دې ټکي ته غوږ کېږده وی د ایمان نه پس چې د ما د زړه کم لوی خواهش و هغه دغه چې د حضور پاک په ګاونډ کې د خوښ دا مې زه تمنا وی اسې نه دی وخت کې لا زه امیر چا ورته امیر المؤمنین وی ګورې دا امیر المؤمنین دی اوس مړه خو ظاهر کې بیا د مسلمانانو بادشاه ممکن نه د عایشې دله نه دا ځای ما ته نیخ وخت کړی خو زما د حیا د وجې نه غږ نشي کولی نو چې کله رانه سوخیږي نو بیا تې دوباره تپوس وکړي کټ مې یو سی ورته وی چې عمر حاضر شوی دی نو که دوباره بیا تپوس هم تې وکړه د ما د مرګ نه پس اجازه تې وکړه او ډېره ښه ده که نی ما د مسلمانانو مقبرې ته یوس چې ساعت یې وخته نو بیا یې وړه بیا د عایشې بیبي نه تپوس وکړه هغې بلکل زما را طرف نه ورته اجازت دی نو د حضور پاک مبارک قبر سره د حضرت ابوبکر صدیق قبر دی په داسې شکل کې دی چې د حضرت ابوبکر سر د حضور پاک د اوږو سره برابر دی لږ ته ښکته او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر سره دی داسې شکل چې د حضرت عمر سر د حضرت ابوبکر اوږو سره دی مخامخ د ګوره سوال یې څه کړی سوال یې دا کړی و چې وجعل قبري فی بلد رسولک وی خدای زما قبر ستا د پیغمبر په ښار کې وګرځوه د دغه ځای سوال یې نو کړی د مدینې د ښار سوال یې کړی چې د مدینې په ښار کې زما قبر راشي نو الله ورڅونه احسان وکړو وی د مدینې ښار نه د حضور پاک کور او د حضور پاک کور هم نه د هغې کوټه او د هغې مبارکه کوټه هم نه د هغه ګول در نصیب کو مدینې منورې سره چې څوک مینه ساتي او محبت ساتي دا د څه د وجې نه ساتي دا د حضور پاک د وجې نه چې دا د کلي خو ډېر شته
په مدینه شریفه کې نه ابشارونه شته او نه پکې ځنګل شته. مکه او مدینه دواړو کې داسې نه پکې ځنګل شته او نه پکې ابشارونه شته او نه پکې د سیر و تفریح څه شته. سیر تفریح له خلک هغه ځایونو ته چې کوم ځای کې ځنګلې وي، یخې هواګانې وي، واورې وي پکې، او یا پکې نهرونه وي او سیندونه وي پکې. دا هېڅ نه په مکه کې شته او نه په مدینه کې شته، دا پکې نشته. او بیا هم خدای پاک د مسلمان د زړه مینه هغه ځایونو سره پیدا کړې ده. دا د څه وجې نه؟ دا د بیت الله د وجې نه او د حضور پاک مبارک د وجې. نو چې د ست د حضور پاک د وجې نه څوک د مدینې شریفې سره مینه کوي، دا د چا سره مینه شوه؟ د حضور پاک سره. نو چې کوم انسان سره پیسې وي او حج پې فرض وي نو حج له دې لاړ شي. حج په چا فرضیږي؟ چې کوم انسان سره د بیت الله شریف د تلو راتلو پیسې وي، کم سړي سره دومره پیسې ورسره وي چې دی پې بیت الله ته لاړ شي. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چې دی بیت الله شریف ته لاړ شي او د حج احکامات پوره کړي او بیا واپس خپل کلي ته نه ورسي. مثلا د داخلې پیسې بې د داخلې نه خو څوک نشي تللی. او په ښځه هله فرضیږي چې هغې سره د داخلې پیسې وشي او خاوند یې ځي یا رور یې ځي، هغه انسان ځي چې د دې ورسره مستقل نکاح نه کېږي. زوی یې ځي، رور یې ځي، خاوند یې ځي، مثلا ترې ځي، ماما یې ځي. نو دې سره بیا که د یو کس پیسې مو شي نو هغې سره به هغه سره به ځان ملګري کړي او لاړ شي. او که چېرته بل څوک یې داسې رشته دار نه ته نو بیا په دې هله حج فرضیږي چې د دوو کسو پیسې ورسره وشي. خپله داخله به مو کړي او زوی له دې مو کړي، رور له دې مو کړي، مثلا یا پلار له دې وکړي یا خاوند، او حج به وکړي د بیت الله شریف. دا ضروري څیزونه. دا عمره فرض واجب نه ده ګوره. زمونږ خلک عمرو له دي او حج پې فرض دی، حج له نه دی. دا سخت مجرم دی چې کوم شی فرض دی نو هغه نه کوي، او چې کوم سنت دی نو هغې له منډې وي. بیا په حج کې زمونږ خلک عموما تمتع حج کوي. د طالبانو ګرانې خبرې نه کوم چې 3 قسمه حج. زمونږ خلک عام تمتع والا حج کوي. تمتع حج څه ته وایي؟ دیر کې را دې ځای نه روان شي، د خپل کلي نه دې بدل ته ځان برابر کړي، زیاتي ویښته به وخورئ. هسې مفته کې یو ځل دا زیاتي ویښته و نوکان کټ کول پکار. زیاتي ویښته به لرې کړي، نوکان موکان به کټ کړي، ځان به برابر کړي. او چې د کور نه ځي بهتره دا ده چې مخکې نه چا سره لین دین دی چې هغوی سره خپلې صفایي راولي، ځکه د ژوند او د مرګ پته نه لګي، مړ نه شي او پردی حق پې پاتې نه شي. یا د چا پې قرضي دی هغه قرضونه دې خلاص، یا دې ورته ووایي چې راشم وروستو به یې درکړم، ټیم دې ترې وغواړي. فرشتو کې په صله رحمۍ کې چې چا سره روانې دي هغې سره د خپلې روغې وکړي جوړې دي. صله رحمي قطع کول ډېر لوی جرم دی، ګناه کبیره ده، او دا یو ښه بانه ده. یا دې ډوډۍ وکړي هغوی دې راوغواړي، یعنې شرمېږي دې نه، ځان ته دې لوی نه وایي، په خپله دې لاړ شي هغوی سره دې جوړه وکړي چې وروره حج ته ځم او دعا درته به کوم او دعا راپسې کوه. بیا چې کله ځي د کور نه عموما خلک ځان سره یو 4 جوړې جامې وړي. دا دې دپاره وړي چې هلته خپل پینځل خو ګرانې په 2 کار کېږي او نه چاته ټیم ډېر میلاوېږي. نو عموما یو 4 جوړې جامې وړي. او زه دې خلکو ته ویم په دې 4 جوړو کې چې 4 وړې 3 وړې 5 وړې نو یو جوړه په دې نیت باندې نه وي یو سا چې دا ته په مدینه منوره کې واچي. چې کله مدینې منورې ته ورسې او لومبې د حضور پاک ملاقات راځي نو خشته جوړه به واچي. زمونږ سلف و اکابر و تابعینو چې به کلم د رسول الله مبارک سلام لتلل نو غسل به یې کو.
او اعلی قیمتي جامې به یې اغوستې یا صفا ستره او خوشبو به یې پورې کوله او ډېر په ادب او په احترام به د رسول الله مبارک ملاقات له تله. د حضور پاک د وفات نه پس هم د ملاقات هغه احترام دی چې کوم د هغې د دنیا په زندګۍ کې کوم احترام او کوم قدر. خیر د مدینې خبرې درته وروسته کوم. ځان سره د یو تولیه والي، یو بیگ یا یو بکس تی والي، ټچي کیس، او ځان سره د خپل ضروري داروګان وایه، بنین منین، یو جوړه زیاتي کیړی موالي، یو خو هغه کیړی موالي چې هغې کې د ده دا ګیټۍ ښکاري او د خپې د منځ دا ډوکې ښکاري د چپلو په شان. ځکه په حج کې او په عمره کې دې حرام وتړي نو د خپې دا بره اوپره ډوکې به ښکاره کوي او ګیټۍ به هم ښکاره کوي. او ځان سره د یو جوړه نورې کیړی موالي چې دې هلته استعمالوي یا سپلی چې د کم عادت دی. ټوپی موپی بنین منین، یو بکسوت ورې ځان سره والي، د ګنډلو ستن او ورسره ستار دی والي، کله کله انسان دی او پکارېږي، یو پین دی والي، کاغذ دی والي، بعضې ضرور څیزونه او بعضې وخت انسان په هغې لیکل کوي، تصبیر یې ځان سره والي، مسواک او دا برش مش یا صابون پرېږدي په جس کې هغې کې څه خبره نشته چې هلته بیا په ریالونه هلې نو ښه نه ده چې دی ځان سره یوس، یا د شړشمو تیل ځان سره په بوتل کې بند که دا پرېږدي دې کې څه فرق نه راځي، دا ځان سره وایه. نو د دې ځای نه به پېښور ته لاړ شو. نو پېښور کې به بیا څه کوې او ښه دا ده چې د کور نه وځي یو 2 رکعته نفل وکړه، په سفر چې بنده ځي یو 2 رکعته نفل دی او د دې نفلو نه پس الله ته توبه وباسه او معافي غواړه که خدایه څه ګناه شوي ما معاف کړه په اوږد سفر روانېږه او د خدای شکر ادا کړه چې خدای شکر دې تا راله توفیق راکړه او نیت به دې د اخلاص وکړې چې خدای زه حج ته ځم. ډېر خلک خو په دې نیت ځي چې لاړ به شم او دا مې 2م دی او دا مې 3م دی او دا مې 4م حج دی، ریاکاري به نه کوې. خدای که شیطان څه نیتونه اچوي زه معافي غواړم، زه خالص په دې نیت ځم چې ته راضي شي، دا به راوړه. نو لاړ به شي ایرپورټ. نو ایرپورټ کې هغه چې کوم د ایرپورټ پیسې وی به پوره کړي. هغه بکس به د ناغوي جمع کې هغه به هغې له ورکې په جده کې به یې درکوي. خو خیال کوه چې بعضې سامان به هغوی له نه ورکوي لکه احرامونه چې ته تاوې 2 څادرې د احرام او هغه کمربند چې ورته وایي پټی دا به ځان له والې او پیسې او پاسپورټ ټیکټ موبایل وغیره دا به نه ورکوي. دا یو رکوټې بکس بیگ ځان له واله د هغې کې غاړې ته واچه. نو بیا بره د هغوی څه خپل قانون یې د ایرپورټ به پوره شي نو بیا یو حال دی هغې ته به دې بوځي. نو هلته بیا که دې غسل نی کړی نو هلته غسل وکړه، د غسل انتظام پکې وي او که دې کړي ضرورت یې نشته خو بهتر دا ده چې بنده غسل وکړي. نو د غسل نه پس د احرام د تړلو ځای وي هغې ته به ورشي. نو پرتوک په ځای به یو څادر ته وکړي، احرام دې ته وایي سپین څادر. که سپین رنګ نه بل څه رنګ مې نو کار کېږي خو عموما سپین څادر مستحب دی. حضور پاک د سپین څادر ذکر کړی دی، وی خیر ثیابکم البیس، سپینې جامې ستاسو دپاره بهتر دی. وکفنوا فیها موتاکم، مړیم چې ښخوئ په سپین څادر کې ښخ کې. نو سپین څادر ښه دی. هغه سپین څادر د احرام په دې دوکانونو کې خرڅېږي، اما یو د ځان نه د پرتوب په ځای لنګ کې او هغه چې کوم کمربند دی پیټی د به پې وتړی د پاس چې کوم زاړه خلک تللي هغې به درته چل وښیي څه دونه ګران کار نه دی. هغې کې جیبونه په هغه جیبونو کې به پیسې میسې واچي او کمیس بنین به لر کې نو بل څادر به د کمیس په ځای د ځان نه تاو کړي، ټوپی به نه په سره، هغه چپل به واچئ، هغه کیړی چې د خپې د اوپره ډوکې او ګیټۍ دې پکې ښکاره. ګورې داسې هم شوي دي یو سړی عمرې له ته عمره وکړو چې واپس راغی ما ته مولوي صاحب ما نه خو یو غلطي وشوه مې څه وی پرتوګ مې نه ایستی و د پاسه مې پې څادر تړلی موږ سره په حج کې ډېر عجیبه ساده سړی
ډېر عجیبه ساده او عجیبه سړی په دی نیک سړی و. هغه ځای نه وله چا قالین راغونډ کړی او جومات لی راوړو دا د جومات راوړم او چې دلته راغی په دویمه درې ورځ مړ شو غریب خدای پاک دې ورسي. نو ما ته وې دا به څه کوي د ما خیال نو بس احرام مې وتړه کمیس مې وایست د هغې په ځای خو مې بل څادر واچو خو خیال مې نو چې پرتوګ مې استوي د پاسه نو مې بیا مې به ټوله عمره مې پکې وکړه مې دم به ورکې یو ګډ یا یو چیلې مو سلالی چې ټول اعمال دې پکې وکړل بس ګډ چیلې مو سلالی. نو خیال کواسې نه چې تم د پرتوب د پاسه لنګ وتړې چې دا پرتوب لرکوم او درنه ير پاتې نشي. هغه جامې به راواچې او به یو تیلی کې یا یو شي کې واچې خپنې او بیا به 2 رکعاته نفل وکړې د سنت الاحرام په نیت چې دا د احرام رسول الله مبارک د احرام 2 رکعاته د احرام نه مخکې کړي دي زیم کو 2 رکعاته به بعضې خلک وایي دا تحیت المسجد دی نه پیغمبر مبارک چې په کوم ورځو کې په ذوالحلیفه کې احرام تړ هغه وخت جومات کوم ځای جومات خو وروستو خلکو بیا جوړ کړی افو یو صحرا یو میدان نو نیت به وکړې او زموږ علما لیکي وایي په لومبي رکعت کې به قل یا ایها الکافرون وایي او په دویم کې قل هو الله احد خو خیر که دانې نور صورتونه هم ویلی شي سر به پټ کې دې وخت کې لا تا نیت نه دی کړی نو چې کله د مانځه نه فارغ شي او مونځ دې وکړو نو بیا به سر ښکاره کې نو د عمرې نیت به وکړې د حج به نه کړي نو لکې چې راولم کافي ده رسول الله مبارک چې څومره نیتونه کړي د زړې کړي دي لکې راوله چې عمره کوم بس اصل نیت هم دې ته وایي قصد قلبي چې په زړه کې نیت لیکن که په خولې ویم ویلی شي وی یا الله د عمرې نیت کوم تی راته اسانه کې او تی قبوله او زموږ عالمانو فقهاو د خلکو د اسانتیا دپاره د عربۍ دا الفاظ جوړ کړي دي اللهم انی اريد العمرة فيسرها وتقبلها مني یا الله د عمرې نیت کوم تی راته اسانه کې او تی قبوله خیر په پښتو کې ویلی شي چې یا الله د عمرې نیت کوم اراده مې وکړله او تی راته قبوله کې او تی راته اسانه کې اسانتیا به یې راته خدای کوي او قبلی به الله ذوالجلال دې نه مخکې به یې سر ښکاره کړي نو بیا به لبیک په زوره شروع لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک یو ځل به خامخا په زوره سړی وی او په دویم دریم ځل که ویم ویلی شي خو یو ځل خامخا او ښځه به هم وی په هغې واجب دي خو هغه به یې په زوره نه وی پټ به یې او که چاله لبیک نه وردي مسنون خدا دی نو بل ذکر دی په زوره ووایي لا اله الا الله دی ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یا بل ذکر دی په زوره ووایي خو که یو ذکر یې په زوره ونه وی دم به پې لازمیږي یو ګډ یا یو چیلې به بیا هلته حلالوي په سعودي کې غریبانانو له به ورکوي دې ته دم لبیک د مخکې نه یادول پکار دی قسم د ډېرو خلکو له لبیک نه ور او ډېرې بوډاګانې زنانه حج ته اړه کېږي عمرې ته اړه کېږي او په لبیک نه پوهېږي لبیک نه ورځي هلته د طواف چل نه ورځي هلته د حج چل نه ورځي بس دی خوښی چې بیبې راشي او پالنګ کې بیا کینی ښه مزیداره او متکې ته یې ډډه والي او خلک ولې مبارکۍ له راځي او ماشومان راولي او په هغې چوپ چوپ کوي پیره ته جوړه شوه اجانه ته جوړه شوه نور کله ته تپوس وکړه چې ابې بیبې عمره څنګه دې وکړله یې زویه خو چې چا څه کول هغه مې کول نو بیا غریبه نه پوهېږي نو زنانه چې شوق لري او حج ته ځي نو چل دې زده د سکول دا تعلیم یافته زنانه هغې پوهېږي بیا د سکول کالج چې کومې تعلیم یافته زنانه نو هغې پوهېږي نو سړي نه چل نه زده کوي د خپل رشته دار نه نو دقسې زنانه له دې لاړه شي او د هغې نه چې چا مخکې عمره کړې او حج یې کړي او تعلیم یافته یي د هغوی نه چل زده کړي شرم ولې کوي نو ښځه به پټ لبیک وایي چې لبیک یې ووې نو بس اوس دا په احرام کې داخله شوه نیت یې وکړه اوس به د ډېرو څیزونو نه ځان ساتي اوس به ګنډلې جامې نه اچوي اوس به خوشبویي نه پورې کوي اوس به خوشبویه خوراک هم نه خوري خوشبویي به ځان ته په پوزه راکاږي نه دې نه به هم ځان ساتي ګنډلو جامو نه به هم ټوپی به نه په سری بنین به نه په سری جورابه به نه په سری هغه سپلی کیړی به نه په پوکئ چې دا ګیټۍ او دا بر هډوکي پکې پټ شي
نوکان بنالي ویښته به نو باس او که چاره دام هم کوي نو ګیرې له به ډېر زیات زور نه ورکوي چې ګیره نه چوڼی دا کار به نه کوي ویښته به نو باس خیرې به هم نه لرکوي د ځان دا به نه وي چې او خو ما نه خو بینځي ورېږه په صابون ځانیځم صابون به نه استعمالوي صابون خوشبویه هغه صابون چې هغې کې خوشبویي نه دا په سعودي کې خرڅېږي نو که هغه صابون استعمالی نو خیر دی لیکن ضرورت د صابون نشته ولې د حضور پاک نه تپوس شو وی د الله رسول کم اجی غوره دی الله اکبر الشایس الطفل هغه که دا سر ببري او دا سخا بین تی روان دی ببر سر یې وي ګومنځ چې وی خو ویښته تی وځي او دا سخا بین تی دی چې الله فرشتو ته دا خبره مخامخ کې الله خو خبردار دی خو فرشتو ته وی چې ای فرشتو تاسو انسان ما پیدا کوه فسادونه قتلونه به کوي دا هغه انسان دی چې ما پیدا کوه دا هغه انسان دی چې لکونه روپۍ زما په خاطر ورکړې او ما خوشحالۍ او دا هغه انسان دی چې لکه د لیونو روان دی په خپل خوشبویه او بدبویه نه دی په خپل سر ګومنځ او غیر ګومنځ نه دی بوی ته روان دی خو دې دپاره چې ما رضا کي نو الله په فرشتو فخر کوي او لبیک به شروع کې نن سبا مصیبت دا دی خلک لبیک نه وایي و لبیک خلک شرمېږي حالانکې مسله د دین دا ده چې په لوړ ځای خېجې لبیک به وایي چې کوزېږي لبیک به وایي ګاډي ته خېجې لبیک به وایي ګاډي نه کوزېږي لبیک جز ته خېجې جز نه کوزېږي لبیک به وایي آیا سلام څونه غوره دی چې چا سره ملاقات کې او سلام کې نو د سلام نه مخکې به لبیک ووایي نو بیا به ورسره سلام دا لبیک د حاجي او ترانه ده په دې شرمېږه مه په دې فخر وکړه دا مه چې خلک وایي لبیک خلک به خپل کار کوي معنی څومره ښکلې ده لبیک یا الله زه ستا په در کې حاضر یم خدایه تا ته حاضر ولاړ یم الله لکه مونځ کې چې سړی حاضر ولاړ حاضر یم تا نه پټ نیم تا نه غیب نیم الله تا ته ولاړ یم ته مې یینې پروردګاره څومره الله خوشحالېږي ستا در کې ولاړ یم ستا په ځمکه ولاړ یم تا نه غیب هېڅوک نه دی او زه درته مخامخ ولاړ یم لبیک اللهم لبیک ای زما الله لبیک تا ته بار حاضر ولاړ یو ځای ستا نه پټ نیم ستا سوال ته حاضر ولاړ یم که ته په ما څه کار کول غواړې الله زه حاضر ولاړ یم که ته ما قرباني کې بیا درته حاضر ولاړ یم بیا وی لبیک الله اکبر لا شریک لک الله تعالی شریک نشته دی شریک خو هغه چا دی چې محتاج یې ته خو خدای محتاج نه الله په شریک ډېر زیات خفه کېږي او چې دا دی وي چې تا له شریک نشته په ډېر زیات خوشحالېږي لا شریک لک لبیک بیا وی یا الله حاضر یم که نه پروردګاره یو ځل نه بار ستا در کې او تا ته حاضر یم زما سټ دا تا ته دی زما سټو کې ستا په لاس کې دی چې سره باندې کې او سره ته وی الله زمانه ان الحمد والنعمت لك والملک خدای ثناګانې خو تاله دي د ثنا لایق خو ته پروردګار او نعمتونه خو خدای تا راکړي چې څومره احسانات دي دا خو ستا دي پروردګاره دا زه چې حج دم روان یم دا خپې خو تا راکړي طاقت پکې تا چولی دی دا پیسې خو تا راکړي دا روغې سترګې خو تا راکړي لا شریک لک والملک بادشاهي هم ستا ده اصل بادشاه خو خدای ته د دنیا به څه بادشاهي نن بادشاه دی سبا جیل کې پروت دی نن بادشاه دی سبا قبر کې پروت دی تا له خو الله قبر نشته تا له خو مرګ نشته پروردګار دا به شروع واورس فایده څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ترمذی شریف کی حدیث ته چې کم عمره والا حج والا لبیک وای چې چا د لبیک واورېدو د قیامت پر ورځ به د خدای په دربار کې د لګوي کې چې الله دا سوچه مسلمان دی او د سوچه مسلمانې ترانه ما اورېدلې ده او تا لپاره لبیک ویل الله نه سپورټ نه دی خو چې دنیا دا چې چا اورېدلې دی هغه ټول راشي د قیامت میدان کې والله ته وایي نو الله به سپارش قبول او رسول الله مبارک فرمایي چې څوک لبیک وایي الله اکبر د ده د نخي طرف ته د دنیا د ختمېدو پورې د ځمکې د ختمېدو پورې او ګس طرف ته د ځمکې ختمېدو پورې چې څومره کاڼي دي او بوټي دي او څومره څیزونه یې ټول ورسره لبیک وایي
نو دا خو وروره اربونه کیربونه نه چې د شمېر نه زیات دي دې کې خو د دریاب قطرې هم رالې د ونو پاڼې هم د ځنګلونو رالې نو د دې ټولو لبیک چې ووایي د هغې برابر ثواب ستا شو قسم دې لبیک ډېر لوی ثواب لري حضور پاک به پکې د خولې الفاظ هم وي لبیک بعمرة او حضرت عبدالله ابن عمر پکې نور الفاظ وي لبیک وسعدیک والخیر كله في يديك داسې نور الفاظ هم شته خو خیر هغه ته تاسو یادولی نه شئ ضرورت یې نشته لبیک شروع شو خیال کوه ومن به نه خیال کوه ګیره کې ډېرې ګوتې مه وه که دغه دوه څلور ویښته د چاردام سره پرېوتل په دې څه فرق نه راځي هغه بیا وروستو سړی 11-12 ریاله صدقه ورکړي جز ته به وخیږي جز به دې والوځي او په جده کې به دې کوس هلته د سعودي حکومت خپل طریقې کار دی هغه طریقې کار دی په پاسپورټ مهر لګئ هغه راوالی او هغه ستا چې کوم سامان جز له ورکړی دی هغه به په پټه هلته راکوس کي او هلته به پروتي هغې به د خپل نوم لیکلي نو ور به شی سامان به راوچت او بیا په جده کې د هغوی څه خپلې کارګزارۍ دي هغه به پوره کړي نو بیا به دې بس ته وخیږي او ستا بیگ او خیال ساته بعضې خلک داسې په منډی دی ویږي دا بیگ به راته په بلډینګ کې میلاویږي نو بس نیغ لاړ شي او بس ته وخیږي دا کار ونه کړي بیگ به خپل ناول او چې کوم بس ته ته خیږي نو هغې ته به خپل بیگ وخیږي دا هم پکې راځي چې یو بس ته وخیږي او بیگ یې په بل بس کې لاړ شي نو بیا لوی مشکلات ورته جوړ وګوره چې کوم بس ته ته خیږي هغې به دې خیږي نو بیگ به هغې کې واچي بیگ به دې خپل وی که د مانځه وخت راشي ته مسافر یې خپل د سفر مونځ به کې او باقاعده لبیک به جاري ساتې نو بس پرې بوځي مکې مکرمې ته نو په لاره باندې د حرم حدودات رال یو وړه دروازه د لاره کې لګېدلې د پوټینې شان او بره یو لهیل لګېدلی دی هغې سره نو چې په هغې ورځې نو د الله نه به سوال وکړه زه بیا راته پښتو کې ویم اللهم حرم لحمي و دمي و جسدي خو خیر هغه الفاظ تا ته نه یادېږي پښتو کې ووایه یا الله زه ستا خپل حرم ته راوستم یا الله زما وینې زما ډوکي زما سرمن زما ټول وجود زما بچي خدای د جهنم په اور باندې حرام کړي او چې بیا د مکې مکرمې آبادۍ راښکاره شي نو بیا پښتو کې درته وایم عربي الفاظ تاسو نه یادېږي نو بیا به الله ته لاس اوچت کړي یا الله مکې ته دې راوستم خدای دې کې زما قرار نصیب کړي ما له حلال رزق پکې راکړي د دې د آدابو توفیق الله راکړي او خدایه په دې کې چې څومره عبادات کوم د هغې توفیق راکړي او قبول کړي نو بس به دې بیا بوځي خپل بلډینګ ته نو تاله به یې خپله کمره بوک کړي پیسې در اخېستې دي نو هغه کمرې ته به ورشي نو خپل بیګ میګ به کېدی لږ به دمه شي ښه دا ده چې بنده لږ دمه شي او که دمې او ملګري تلل نو نیغ به لاړ شي بیت الله شریف ته نو ما درته په تېره جمعه کې د عمرې چل ښولی ناول به طواف وکړې بیت الله او بیا به د صفا مروه په منځ کې اووه چکرې ولګې منډې به وې نو بس دا ستا عمره خلاصه شوه د عمرې هلکه چل مې راته تېره جمعه او بله جمعه ښولی دی ښه بله جمعه نو بیا به د هغه ځای نه لاړ شئ او خپل سر به وخورئ بهتره دا ده چې سر وخورئ او که د سر ویښته واړه کې نو هم صحیح ده خو دومره ویښته به واړه کې چې د چا ویښته کټ شي د بند دومره ویښته ترې کټ شي که د یو بند نه ویښته واړه دي نو بیا به یې کټینګ نه کې بیا به سر خرئ څلورمه ایسه د سر خریل یا څلورمه ایسه د سر ویښته د ګوتې د بند دومره کټ کول دا ګورې لازم دي د سعودي کې چې دا کم خلک زمونږ وروڼه بیګان هلته کار له تللی دي هغوی نه یو غلطي کوي هغوی چې راشي عمره وکړي نو هغوی خو سټوکي ساتلي او سرونه یې خشته ساتلي نو هغوی سر نه کټ کوي او نه یې خرئ هغوی پکې ټک ووهل ټک دی چې قینچي راوالي یو دوه ویښته یو ځای کټ کړي یو دوه بل ځای کټ کړي یو دوه بل ځای کټ کړي قسم دی دا ګناه ده ګوره پام کوئ دا چل څوک ونه په هغه ډول بس وکړئ چې الله پرې خوش خفه کېږي هغه ډول خوند کوي چې الله پرې خوشحالېږي نو شیطان درته پړه کې واچوي چې کټ وه ولې سر به خرې او سر به راکوټې کوې نو خشته به نه ښکارې
مړه دا ټولې فضول خبرې د حضور پاک نه خشته ویښته د چاو مبارک ویښته ښکلې اعلی داسې ویښته به و چې چمک به یې و لیکن په عمره کې په یو عمره کې واړه کړي دي او په حج کې او په بله عمره کې مکمل سر مبارک خریلی دی او رسول الله مبارک بیا دعا کړې ده اللهم ارحم المحلقین وارحم المحلقین محلقین خدای چې چا سر خریلی دی یا محلقین چې څوک سر خریونکي دی نو خدای پاکه ته پې رحم وي محلقین وال اللهم ارحم المحلقین خدای چې څوک سر خری نو سر خریونکي دی رحم پې وکړي نو صحابه وی والمقصرین یا رسول الله چې څوک یې کټ کوي هغې ته هم دعا وکړه که نه نو درې ځله ووینه چې څوک یې خری هغه باندې دی رحم وشي وی چې څوک یې لنډی بیا وی چې څوک یې خری الله ته پې رحم وکړي وی چې څوک یې لنډی د الله رسول هغه ته هم دعا وکړه وی چې څوک یې خری ته پې رحم وکړي نو په څلورم ځای وی چې څوک یې لنډی په هغه هم رحم نو خریونکي ته یې درې ځله دعا کړې او چې څوک سر لنډی هغه ته یې یو ځل کړې نو خریل ډېر بهتر دي او که دونه غټي چې د ګوتې د بند عمره کتې کټ کېږي نو بیا کټینګ وکړه بس عمره دې خلاصه ځان له په خپله هم سر خریلی شي کولی بعضې خلک وایي ځان له به سر نه خری په خپله نه ځان له په خپله هم خریلی شي او بل هم خریلی شي دا نشته بس بیا خپل بیلډینګ ته لاړ شه او بیا که لامبي هم او که نه لامبي هم لامبل څه فرض واجب نه دي خو بهتره ده ځکه وجود به د خولو ویښته به در باندې نو سلخانې اوبړې دي او به لامبي نو بیا به خپلې جامې واچې دغسې لکه مونږ چې یو پوپی دې په سر که کیړی بس ممنوعات د احرام ختم شو دا عمره شوه اوس منځ کې کوه طوافونه ته کاږې چې څومره طوافونه کې کوه زموږ علما لیکي یو حدیث کې شته چې پکار دي چې هر مسلمان کم از کم 50 طوافونه وکړي 50 چکرې نه ګورې ښه 7 چکرې یو طواف دی نو کم از کم 50 پکار دي چې هر انسان او عمرې هم پکې په منځ کې کولی شي هلته کې مسجد عایشه دی هغې ته لاړ شه او د هغې نه عمره وکړه بعضې خلک دلته سادهګان وی مسجد عایشې نه عمره نه کېږي وی دا خو عایشې بیبي باندې خپله ماهواري بیماري راغلې وه نو حضور پاک ورته وی لاړه شه او د هغه ځای نه دې عمره وکړه هغې د عمرې نیت کړی نو خپله بیماري پې د میاشتې هغه راله نو عمره خرابه شوه ځکه حج له پکې بیا لاړ عمره پاتې شوه نو د حج نه پس ورته حضور پاک د هغې عمرې د قضا ووي نو وی مسجد عایشه نه وه هغه وخت کې تنعیم اوس هلته جومات جوړ دی خلک ورته مسجد عایشه وی وی ضرور سره عبدالرحمن سره تنعیم ته لاړه شه او د هغې عمرې قضا دې راوګرځوه نو وی دا خو د عایشې بیبي نه عمره خرابه شوې وه د بیمارۍ د وجې نه نو پیغمبر علیه السلام ورته دغه ځای وښو نو وی په تا خو دا بیماري نه ده راغلې چې تا هغه ځای له دا قمقل خلک دا په کوم کتاب کې دي چې ته به په تا بیماري راشي نو د هغه ځای نه به بیا کې چې د هغې قضا کې او بل څوک بیا نه کوي دغه خو نږدې سیر یو سړی وي زه عمره کوم د عمرې لپاره شرط دا دی چې که حرم نه بار به وځې نو د حرم نه دا نږدې ځای دی نو بنده وه رسول الله مبارک د جعرانین عمره کړې ده جعرانین نو بیا خو به دلته هم دا وی چې حضور پاک خو ځکه د جعرانین نه کړې ده چې د حنین غنیمتونه تقسیمول نو هغې نه د شپې راغې عمرې وکړه نو تا د حنین غنیمتونه تقسیم کړي دي چې ته د هغه ځای نه کیس دا اوس قمقل خلک دی بعد هلکه مونږ په دې نیت نه کوو مونږ دا نیت دی چې زمین هل ته ځو د عمرې دپاره شرط دا دی چې د حرم نه بار به وځې اوس پیغمبر علیه السلام د عمرې صفتونه کړي دي او زما په زړه کې دا راغله چې زه د عمرې نیت کوم زه به چېرته ځم د حرم نه به بار وځه نو د عایشې جومات د حرم نه بار نږدې ځای دی هلته به لاړ چې که هر ځای ته د حرم د حدودو نه بار ووتې نو ته نیت کولی شي نو تنعیم مسجد عایشه نږدې ځای دی نو خلک ځي د هغه ځای نه عمره کوي بلکل ته کوه دا نږدې او حکومت پکې جومات جوړ کړی سعودي حکومت باقاعده هلته ځي خلک او ګاډي ولا حکومت مقرر کړي سعودي حکومت چې څوک ځي نو هلته کې تللی شي یو عمره ځکه حضور پاک عایشې بیبي ته ویلي دي د عمرې دا نه چې د حیض نه پاکه شوه د دې بدل به د دې ځای نه کې او که دا نی نو به د دې ځای نه به نه کې
یو عمره د جعرانې نه وکړه هلته ټکسیان به بوځي رسول الله مبارک یو دا هغه ځای نه کړل یو که مدینه منوره د مخکې وه نو د مدینې حج ده نو یو به د مدینې منورې نه او زیاتی موکا نو علما لیکي چې رسول الله مبارک په خپل ژوند کې 4 عمرې کړي دي یوې ته حکمیه عمره و یو 3 حقیقي عمرې دي نو بهتره دا ده چې تم پته د ژوند نه لګي چې بیا به لاړ شي که نه نو یو 4 عمرې وکړه خو خیر دی زیات هم کولی شي خو بعضې خلک روزانه یو عمره کوي بلکې داسې مې هم لیدلي چې سهار هم ځي او مازدیګر هم ځي عمرې له نه علما دې ته مکروه وایي د عمرې ثواب ډېر دی خو د ډېر عمرو نه ډېر طوافونه بهتر یو 4 عمرې وکړه که زیات هم کې کولی شي خو روزانه نه داسې په 2 درېمه 4 ورځ او زه طوافونه کوه او طواف مې راته ویلي چې بیت الله ته به ورشئ او نیت به وکړئ او 7 چکرې به ووایې او هر چکر په اول کې به استعلام کې او په آخر کې به هم د 7 چکر استعلام وکړئ او 2 رکعته طواف واجب به وکړئ بس دا طواف بس اوس طوافونه کوه بیا چې د حج ورځې شي ذی الحجه چې ورته وایي دې پسې چې دا کومه میاشت ده ذی الحجه نو په دغه میاشت کې د ذی الحجې په 8 تاریخ نن سبا خلک په 9 د شپې بوځي د هغې څه خپلې مجبورۍ دي خو بهتره دا ده چې په 8 تاریخ باندې د دې لوی اختر د میاشتې خلک غسل وکړي ولام او زیاتي ویښته او نوکان کټ کړي ښه دا ده چې بیت الله ته لاړ شي یو نفلي طواف وکړو که نشي ته نو خیر دی په خپل بلډینګ کې هم کولی شي هم اقصې 2 رکعته سنت الاحرام به وکړي چې مخکې د عمرې مې راته ووایي په لومبي کې خو یا ایها الکافرون په دې کې په دویم کې قل هو الله احد او امقه صادرونه به واچئ هغه مچولی شي بعضې خلک وایي نه په یو کې چې عمره وکړې بیا پکې حج نشي کولی دا غلطه بعضې خلک وایي چې په کوم احرام کې د عمره وکړه په هغې کې دویمه نشي کولی لا انځې به دا ټولې د خلکو خبرې چې په کوم احرام کې د عمره وکړه په هغې کې دویمه درېمه 4مه هر څومره کولی شي هم په هغې کې هم حج کولی شي چې پلیت ني او چې پلیت یې خیر دی وي نو بیا به د حج نیت وکړي د احرام د 2 رکعاتو نه پس نو دلته به څه وی یا الله د حج اراده کوم یا نیت کوم الله ته راته آسان کې او ته قبول کې او که په عربی کې وی نو داسې اللهم انی اريد الحج ويسره لي وتقبله مني دوا او بیا لبیک شروع بس توسو په حج کې د قدم کېښود او چې کوم څیزونه درته مه وي په عمره کې چې کوم څیز نه ځان ساتې دی کې هم د هغې نه ځان ساتې نو مینا ته به لاړ شو نو د ماسپښین د 8مې ورځې د ماسپښین مونځ او د مازدیګر مونځ او د ماښام او د ماسخوتن 4 دا شو نو سار له د عرفې ورځ ده د عرفې د سار مونځ دا 5 مونځونه په مینا کې سنت نو بیا به څه کې بیا به د ګاډې بوځي عرفات ته بس په مینا کې نور څه نشته دغه مونځونه کوه او لبیک وایه او د عرفې پر ورځ به تکبیرات تشریق شروع شي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لبیک هم خلق وي او تکبیرات هم وي الله اکبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا نو بس څوک هغه تکبیر وي څوک دا او لبیک وي او رواني خپه زور وایه په شاو معرفات ته ولاړ نو که وختي لاړې لږ خوب وکړه او که ناوخته او د خوب وخت مو مې کوه نو بهتره دا ده چې هلته غسل وکړې خو که غسل نه کېده او رشو نه صرف چارهدام وکړه نو که هغه جماعت چې بادشاه یا د بادشاه نایب پکې مونځ کوي چې مسجد نمیره دی نو که هغې سره نږدې وي هغې ته رسېدلی شوې نو بیا خو هغه ملا صاحب به خطبه وایي هغه واورئ او د ماسپښین او د مازدیګر مونځ به یو بل سره یو ځای وکړي لیکن که په خپلو خیمو کې دې مونځ کوه بلکې زه خلکو ته وایم چې هلته مه ځئ ځکه ډېر لوی رشم وي ټول خلک په دې تلو راتلو کې خپل وخت تیر کړي هېڅ ضرورت نشته په خپلو خیمو کې یو امام مخکې شي او خلک ورپسې ودرېږي نو بیا به د ماسپښین مونځ په خپل ټیم کې او د مازدیګر مونځ به په خپل ټیم کې نو په خپلو خیمو کې به ښه مزېدار د ماسپښین مونځ وکړې او د مانځه نه پس بیا دا خدای ته جاړه جړاګانې کوه زاري کوه خلک خدای ته
او ذکر کوه درود شریف وایه او یو کتاب کې دا راغلی دی چې سل کرته به دا څلورمه کلمه وې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر سل کرته به لا اله الا الله وې سل کرته به سوره اخلاص وې سل کرته درود شریف وایه چې دا چا په دغه ورځ د عرفات په میدان کې وې نو کدی د ټول عرفات د میدان د خلقو د پاره سپارش کې ام به ولا خدای قبول کړ تر مازدیګره پورې لګیا اوسه لږ پنورم کېنه چې ثواب دی وشي بلکې ودرېږه لږ غوندې بار ودره خیمې نه او پنور ودرېږه قبلې ته مخ که خدای ته وجاړ دا د جړا ورځ درونه رب العالمین فرشتو ته ویې ګورئ که نه د لرې لرې ځای نه راغلي تاسو خو مه پیدا کوه دا د ما راضي کوي او ما ته جاړې او ما ته چغې وایي ای فرشتو ګواهان شئ ټول مې وبخه وی الله پلان کې خو پکې دا د حج نه دی راغلی دی له پلان کې ګناهګار پلان کې دا پلان کې دا پلان کې دا وی فرشتو دا د دې نیکانو ملګري دي دا مې ورسره وبخه دومره خلق خدای د اور نه په بله ورځ نه ازادوي چې په دغه ورځ څومره ازادوي لیکن زما وروڼو افسوس ډېر افسوس چې دا ورځ بعضې خلک په خوبونو کې تېره کړي لمونځو کې ویده شي او دا ورځ بعضې خلک په چکرو کې تېره کړي په دې موبایل یو بل سره رابطه کوي ته کوم ځای زه پلانکی خیمه کې ته کوم ځای پلانکی کې اورېږه زه د پسې درلم نو خو یو شان خیمې وي یو شان سړکونه یو شان ستنې وي د بجلۍ نو د ته خو نه پوهېږې نو ټوله ورځ یو بل پسې وګرځي یو بل پیدا نه ده هسې هلکه څه پکې د خدای بنده ملګری دې پیدا که او که پیدا دې نه که څه چل کې او څوک به موبایل کولو کې نو خوب کدي سره به خبرې کوي دوستانو سره به خبرې کوي زما وروڼو زه خو خپلو دوستانو ته مقتدیانو ته د جمعې چې زما اواز څوک اوري بلکې ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې د خدای خاطر وکړئ دغه ورځ د دنیا نه تعلق کټ کې صرف الله سره جوړه کړي ښځې سره او بچو سره هم تعلق کټ دوستانو سره هم تعلق کټ یو الله سره خپل تعلق وساتئ وجاړه ورته ښځې لم دعا غواړه بچو لم دوستانو لم ټولو له موبایل دې بندوه چې موبایل دې کوله وي خو خلک هم د دعا محتاج وي درته پاکستان او یو ځای بل دی نه خلک هم ټلیفونونه کوي نو بس هغوی سره به ناست دی څه ضرورت دی ځان کټ که د مخلوق نه خالق ته ځان برابر کا او خدای ته وجاړه قیمتي ورځ ده چې الله فخر وکړي په فرشتو دعا ده له قبولې نو بیا به راشي خیمې ته د مازدیګر لمونځ به وکړه په جمع نو بیا د مازدیګر نه پس بیا الله ته زاري کوه جاړه بار لږ وزره خیمې نه او نور ته سرتور سر ودرېږه ملنګانو غوندې شکل جوړ کړه وجاړه خدای پاک ته کفن دی چولی دی یا الله پیبلې خپې پروردګاره حضور پاک نه دا تپوس هم کې چې کم حج غوره دی وایي هغه کې د لبیک چغې پکې وي او هغه حج غوره دی چې پکې ګډان چیلي و خان څاروي خلک حلال کړي د خدای په نوم نو تر ماښامه پورې چغې وه نو د ماښام نور چې پریوځي توپه ډس کوي هله به را روانېږي چې تر څو نور نه پریوتی نه به را روانېږي نو هلته بس کې څوک کینه څوک پیاده راځي د عرفات د حدودو نه به هله روځي چې نور پریوځي ګورې که نور نو پریوتی او ته ترې راووتې نو واپس په ورځئ او که واپس هم ورنه وتې دم به در باندې لازېږي ګډ شی وي نو را به شي مزدلفې ته رباخا مونځ به نه کړي په مینا او د عرفات په منځ کې یو ځای د مزدلفه ورته وایي نو چې هلته راشې نو په کلو میدان به څملې وده به شې خو د خوب نه مخکې به لمونځ وکړې او دس په لاول وکړې ولاول به د ماښام 3 رکاته ادا نیت پکې د قضا به نه کې وخت یې خدای بدل کړی نو د هغې نه پس به هلته خلک جمع کوي د ماسخوتن به وکړي 2 رکاته که مسافر وي که مقیم وي نو 4 به نو چې ماسخوتن مونځ وکړه نو بیا 2 رکاته سنت د ماښام بیا ورپسې 2 رکاته سنت د ماسخوتن بیا 3 رکاته ویتر بس د بېغمه وده شي نو کوشش وکړه چې وختي پاسې خوب چاله نه ورځي ځکه په کولو میدان خلک پراتی بجلی لایټونه هم بلي بالښ هم ني خو خیر که خوب اوم کې سړی ښځې ځان له سړي ځان له نو بیا به وختي پاسې او 10 په کې تهجد وکړه نو په لومبي وخت کې به د سهار مونځ وکړي
بالکل سبا خطو پسې لومبي وخت کې به د سهار منځو کې نو وقوف د مزدلفې به قبلې ته مخکې ټوله مزدلفه کې وقوف کولی شي نو ذکر کوه درود شریف وایه الله ته جاله چغې وهه نو د انور د خطو نه لږ مخکې به ځان سره به د شپې نه کاڼي را جمع کې مزدلفه کې کاڼي ډېر زیات کم از کم یو 50 کاڼي راوانه یو کم 50 لګي خو 50 کتابونه اویا لیکلي دي خو هغه چې څلورمې ورځې ته پاتې کوي او د لوبیا د چڼې عمره کاڼ که غټه می خیر دی که تیره کوټې می خیر دی خو دا سنت دی نو نیغ به راشي خپلې خیمې ته به نه دی نیغ به راشي د مینا اخیري حد ته به راورسي خلک دي خلکو دا پیاده را رواني خلک نو هلته کې غټ شیطان ورته دا خلک وایي جمره عقبه هغه به په اوو کاڼو ول هر کاڼي سره به الله اکبر یا بسم الله الله اکبر ولله الحمد رغما للشیطان ولرضا للرحمن یا چې الله ستا د خوشحالولو او شیطان د خفه کولو دپاره ولم یو کاڼی بیا بل اووه به ولې زیات بنولې زیات ګناه ده نو چې اووه دې وویشتل نو بیا ښه دا ده چې په داسې طریقې اولي چې دا ښې طرف ته مینا ته شي او دا ګس بیت الله ته خو خیر د هر ځای نه یې ویشتی شي بس بیا به دعا نه کې نیغ به لاړ شي بیت الله شریف ته نو بیت الله شریف ته چې ځې په لاره نو بیا خلق دم شکر کوي دې ته به قرباني نه وی ګورې دې ته دم شکر وکړ د شکریې څاروی لالور نو خلکو یو کس ته پیسې ورکړي نو هغه لاړ شي منډی ته هر سړی په خپله خو نشي تللی نو یاد ساته دلته چې شیطان دې اوویشت سر و نه خری ګورې چې تر څو ستا قرباني نه شم یعنې دم شکر نو چې څاروی دې حلال شي په ټیلیفون هغه سره رابطه کوو چې چاله دې پیسې ورکړي دي او هغه راته وایي چې ستا څاروی مې حلال کو نو هله به سر خری او که څاروی دې نو حلال کړی او سر دې مخکې وخری نو بیا در باندې یو ګډ لازمیږي ګوره نو بیت الله شریف ته به راشې نو لاول شیطان شو نو بیا دم شو علاله نو د هغې نه پس سر به وخوری نو جامې به د خپلې بدلې کې نو لال به شي بیت الله شریف ته نو طواف زیارت تو کې دا فرض ده په دغه ورځې هم کولی شي دا اختر د درېیمې ورځې د ماښامه پورې کولی شي د نور پرېوتو پورې نو دا بسی په خپلو ګنډلو جامو کې وکړه طواف دی او ورپسې د صفا مروه اووه چکرې بس اصل حج دی خلاص شو شپې له کوشش وکړه چې بیا مینا ته لاړ شي نو په سبا له به بیا درې واړه شیطانان ولي په بل ورځ به بیا درې واړه ولي نو بس قصه دې خلاصه شي او په لومبۍ ورځ چې ولې نو کوشش کوه چې د زوال نه مخکې ولي خو که د زوال نه پس هم ولې پروا نشته حتی که څه د عذر د وجې نه شپې ته ولې نو هم تاله خیر دی او په دویمه ورځ دا بیا د زوال نه پس ولې او د شپې هم ویشتی شي دا ستا حج بس دا مې راته اسانه طریقه و زه معلوم نو الله یې تاسو مونږ ټول بوتلي کې هاږي داسې خلک به ووینې په حج کې چې حیران به شي غریبانه بې کسه بې څوکه بوډاګان رنځوران او څوک خلک په سیکلو باندې ګرځئ خیر د دې حج متعلقه څه بعضې خبرې هم پاتې دي او د مدینې منورې د سفر هم نو ابرت آینده جمعه کې ویم انشاءالله العزیز د میرودو د کندي د فلیلي اوښې وفات شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د وډیګرام جهانګیر وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د چارباغ احسان الله وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د عمرزو مولانا محب ګل صاحب محب ګل مولوي صاحب ډېر نیک انسان و زموږ دلته باباجي سره یې وړه دوره هم کړې وه او ټول زامن او رشته دار نواسان وسیع عالمان دي او وفات شوی ډېر نیک انسان الله دې هغه مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د ټیپو حسین حاجي صاحب بیمار دی الله دې ورله روغ صحت ورکړي بعضې ملګري بیماران دي الله یې ټول له شفا ورکړي الله دې روغ صحتونه ورکړي دې وجې زمونږ په مدرسه کې دې جومات کې د قرآن مجید درس د مخکې نه شروع یو قاري را سره و اوس مونږه دویم قاري هم درس لنیولی دی دا درس 3 بجو نه ماښامه پورې وي
اوس د ماښام نه پس د ماسخوتن پورې مونږ هم درس شروع کړو. نو کوم هلکان چې د مازدیګر روزګار نه وي نو ماښام دی راځي یا دی دواړه. او دا زموږ دلته دی جومات کې ښه لکه دلته به پخوا یو قاري او دلته دوه قاریان مونږ په دې جومات کې نیولي، دوه حافظان فی الحال. نو د 3 بجو نه ماښامه پورې درس دی او د ماښام نه د ماسخوتنه پورې درس دی. نو که ستاسو ماشومان په ناظره سبق وی یا په حفظ وی نو د 3 بجو نه تر ماښامه پورې سبق دلته ویل کېږي او د ماښام نه ماسخوتنه پورې. ښه الله دې کامیابي نصیب کړي. ښه او زمونږ د امور حیات کې دی زمونږ مستقل ملګری دی، الله دې خوشحاله کړي. د زوی واده دعا ورته وکړه چې الله یې واده په خیر عافیت سر ته ورسوي، الله یې پرې خوشحاله کړي. یا الله دا چې کوم مړي دي ټول وبخښي، الله وارثانو له صبر ورکړي. او ډېر دوستان بیماران دي، دعا کوي چې الله تعالی ولې روغ صحتونه ورکړي. او باقي دوستان دی هغوی ته څه پریشانۍ مشکلات دي، دعا کوي چې الله پریشانۍ مشکلات په خوشحالو بدل کړي. باقي دوستان یو بل سره وړاندې دشمنۍ طلبګرۍ دی، الله دې په روغو بدل کړي. الله ته زموږ نه راضي شي او د فتنو د آفتونو نه په امن کې وساتي. او زموږ د جومات ته ډېر لرې ځای نه پېښور نه او دا یو ځای بل ځای سوات نه ډېر میلمانه راځي، الله په یو قدم ولاجونه ورکړي. او ما چې دا کومه طریقه د حج اجمالي ذکر کړه، خدای مونږ ته زده کړي او مونږ له توفیق یې راکړي. که څوک تلي دی او که څوک نه دی تللی، الله ټول د بیت الله حج ته بوځي. هیرونو مونږ که غریبانان یو نو خدای غریب نه دی، مونږ که فقیران یو نو خدای فقیر نه دی. ګورئ الله نه یقین ساتئ، الله به بوځي، خدای پاک یې بوځي. او الله هم د فتنو آفتونو نه مونږ په امن کې وساتي. اول ته ډېر مسافر دي په مکه مدینه او سعودي کې یو ځای بل دی، هغوی ته دعاګانې کوي دي مسافرو ته چې الله تعالی د ویزو د مشکلاتو نه وساتي، الله وله ډېرې ګټې ورکړي. د ډېرو غریبانانو مزدوري نشته چې الله وله مزدوري ورکړي او الله یې د فتنو آفاتو نه محفوظ کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.